د وطن د جوړولو وخت راغلی دی شکر دی جنگ لکلی تللی. السلام علیکم درنو لیدونکو ستړي مشئ تاسو کاوه خپرونه ګورئ زه عمران فضلي. له 2 میاشتو جګړو او ناندریو وروسته د پاکستان ملکي حکومت د افغانستان پر وړاندې ډیپلوماتیکه ژبه او دریځ نرم کړی. تېره ورځ د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د هغې فتوا هرکلی کړی چې څو ورځې وړاندې د افغانستان دیني علماو صادره کړې وه چې له مخې یې د افغانستان پولو څخه باندې بهر جګړې ته د افغانانو ورتګ منع اعلان شوی و. نوموړي د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی له هغو څرګندونو هم مننه کړې چې ویلي وه د افغانستان خاوره باید د هیڅ چا پر ضد استعمال نشي. ورته مهال د پاکستان سیاسي ګوندونو او علماو د افغانستان په وړاندې د پاکستان د نظامی حکومت پر سیاستونو نیوکه کړې او ویلي دي چې پر کابل برید کټ مټ لکه پر اسلام آباد د برید په څیر دی. سیاسي ګوندونو او علماو له د پاکستان د پوځي حکومت څخه غوښتلي چې د افغانستان پر وړاندې په خپلو سیاستونو کې بدلون راولي. اوس پوښتنې دا دي چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د ملکي حکومت کوم سیاستونو کې چې تغییر راغلی آیا دا حقیقت دی؟ آیا دغه تغییر د آسمونیر په اشاره راغلی که نه ملکي حکومت غواړي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې عادي کړي؟ پاکستان کې د سیاسي ګوندونو او د پوځي حکومت ترمنځ دغه کشمکش به پاکستان کوم لوري ته بوځي؟ پرنی کاوش کې پر همدغه موضوع تم کېږم. له ما سره 2 تنه قدرمن میلمانه دي، د نظامی چارو شنونکی جنرال صادق شینواری او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی روح الله هوتک. تاسو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم کور مادان چې موږ سره مو بحث کې ونډه واخیستله. هوتک صاحب راځئ چې دغه بحث له تاسو را پیل کړم. د پاکستان د ملکي حکومت دغه کوم وروستی دریځ چې دا په دریځ کې نرمښت راغلی آیا دغه رښتیا هم واقعي ده که نه دوی بیا هغه د آسمونیر په اشاره شوې ده او بیا غواړي چې هغه فریب ته لاره جوړه کړي او غواړي چې افغانستان او سیمه یو بل ستونزې ته یو بل جګړې ته یوسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب فضلي صاحب، تاسو درون او محترم جناب جنرال صاحب، جناب شینواری صاحب، تاسو تخنیکی همکارانو محترمو د کاوش برنامه لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. رابطو دي ته چې دغه وروستي پرمختګونه چې رامنځته شوي دي دا د مثبت بدلون نښې ښیي، خو لا هم ډېر احتیاط ته اړتیا شته. څو مهم نقاط دي چې لنډمهاله مثبت اغېزې بللی شو. دواړو خواو علماو رول د باور جوړونې لپاره کارول شوی ده او د دواړو خواو لپاره یو غیر رسمي ډیپلوماتیک چینل په توګه باندې د فشار په توګه رامنځته کیږي. دومره مسله ممکن د راتلونکو اونیو کې لکه څنګه چې مشروطه بلل شوي دي دغه ویناوې او دا بحث په رښتیا سره هم د اسحاق ډار په ویناوو کې د افغانستان د علماو هغه پرېکړه چې په 5 مادو باندې متمرکزه وه او یو له هغونه هم دا وه چې د افغانستان له پولو بهر د زعیم د اجازې پرته په نظامي ښکیلتیا منع شوې ده. له دې نه هرکلی وشو، خو بیا هم په همدغه ټکي باندې اسحاق ډار دا موضوع مشروطه کړله چې که ټي ټي پي بریدونه اضافه ولري ترینګلتیا لا په خپل ځای باندې ده. دریمه نقطه د تجارتي لارې لکه د تورخم او سپین بولدک بیرته د خلاصېدلو او د مهاجرینو مسایلو کې د اسانتیاو رامنځته کول ته په دې برخه تر اوسه پورې پرمختګ نه ده شوی. اوسنی وضعیت هم شکمن ده. پاکستان وایي چې هغه بیان چې کوم یو رامنځته شوی ده دا بیان یو ښه بیان ده، یو پرمختګ ده او د دې لپاره باید عملی کار وشي. خو د دې لپاره چې عملی خبره کیږي بیا هم موقف د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان همدا ده چې لکه څنګه چې د جناب خلیفه صاحب په خبرو کې را څرګند څه هغه په واضح باندې وویل چې او یا لکه مخکې په سیاسي برنامو باندې چې بحث شوی ده چې په پاکستان کې مشکل داخلي مشکل ده، په دې کې د افغانستان د حالت په عملی بڼه باندې هیڅ کله توجیه کېدلی نشي او دا توجیه په تمامه معنا باندې که بیا تپل کېږي په افغانستان باندې دا بېجایه تپونه ده او یا هم په دې برخه کې بېجایه غوښتنه بللی شو. له همدې امله دغه ترینګلتیا هم په همدغه اساس ټکي باندې پاتې ده، ځکه چې افغانستان متعهد ده چې خپله خاوره د چا په ضد باندې نه استفاده کوي او په عین وخت کې
پاکستان توري پوري کوي چې د ټي ټي پی ملاتړ له پاکستان نه افغانستان نه کیږي او رسما یې په دې برخه کې په نړیواله سطح باندې کنفرانسونو په دې ورکه خبره کړې. او تاک صاحب لدې خو هم پیغامونه تبادله کیږي د لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراجي نقاني هم تیره ورځ د مولانا فضل الرحمن همداشان د نورو علماو د ساقدار خبرو ته غبرګون ښودلی ویلي دي چې دا ډېر ښه او پیغام ده چې د پاکستان لخوا نه د افغانستان په ادرس صادر شوی ده او ویلي دي چې مونږ غواړو چې پاکستان سره هم اړیکې ښې او مونږ هیڅ چاته ګواښ نه یو. څومره فکر کوئ چې له دواړو خواو نه چې دغه کومه پیغامونه په دې وروستیو کې صادریږي او تبادله کیږي دغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه ستونزې هغه کشالې په حل کې مرسته وکړي؟ مهم هم دغه د ځکه د بیانیات چې د دواړو له طرفه راغلي د امید بخونکي دي خو عملي نقطو باندې مشروط و دي. ما عرض کوم دي کې دا و چې افغانستان متحد د په دې کې خپل خاوره د چا په ضد نه استفاده کوي نو په دغه صورت کې د ټي ټي پی معامله یا هم د پاکستان معامله بولي نه د افغانستان معامله او د هغوی وګړي په افغانستان کې د نه یو د مخنیوي په خاطر باندې افغانستان په تمامه معنا باندې متحد د چې چا د سیمې کې د کوم یو هیواد لپاره خطر نشي جوړېدلی قطع نظر لدینه چې پاکستان یاد کې ځکه پاکستان د موږ له شپږو یو هیوادونو له ګاونډیانو څخه ده چې موږ ورسره ګاونډیتوب لرو. دومره مسله دا ده چې امید بخونکي په دې معنا باندې بولم چې د پاکستان وګړو د پاکستان علماو د پاکستان سیاسيونو او سیاسي ګوندونو د حقیقت درکړه دا غڅ چې مخکې افغانانو ور باندې اظهارات درلودل مخکې څرګندونې درلودل چې د پاکستان رژیم د سیمې هیوادونو خصوصا خپل ملت سره بد کړنه ترسره کوي. نو همدغه عامل د چې مونږ یې ستاینه کوو دغه درک او دغه صلابت او د خپل رژیم د ساتلو لپاره دوی په صغر د لکه تاسو په مقدمه کې یادونه وکړه چې په کابل برید لکه په اسلام آباد باندې برید ده معنا دا چې د افغانستان په وړاندې باندې تاوتریخوالی په دغه 4 کلونو کې اصلا توجیه شوی نه ده او دغه تاوتریخوالی د دوی د سیاسيونو له وینا نه په هیڅ صورت باندې توجیه کېدلی نه شي. نو آثار همدغه دي چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان علماو او سیاسيونو د پاکستان رژیم په وړاندې باندې د افغانانو ننګه کړې ده د افغانستان حقانیت په ګوته کړی ده. مننه تاسو ته بیرته راګرځم. جنرال صاحب آیا له پاکستان سره د اړیکو د جوړېدو کوم څرک لیدل کیږي د فوز پالیسۍ ته په کتو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته ستاسو تخنیکي کارکونکو ته بیا هم وطاق صاحب ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. وګورئ دا دوه جانبه موضوع ده د دواړو هیوادونو ترمنځ چې په دې کې لومړی پاکستان هم د افغانستان په تمامیت عرضي باندې تعرض وکړ او همداسې هم د دې زمینه مساعده شوه چې دلته کومې لارې چې د پاکستان هېواد څخه لرو هغه وتړل شوې. نو دا موضوعات یو څه کړکېچن شو په جګړو باندې واوښتل دلته مرګ ژوبله رامنځته شوه. نو بیا هم د پاکستان هېواد لخوا ډېره سختې یعنې سیاسیونو یا همداسې مسؤلینو چارواکو په ډېرو سختو ټکو باندې یعنې دا موضوع یو څه خرابه شوه. همداسې هم په درېیم وګړو هیوادونو کې ناستې وشوې مثلا په قطر کې په ترکیه کې همداسې په روسیې کې په سعودي عربستان کې چې هغه پایلې بې نتیجې پاتې شوې. ولې پاکستان اوس په دې باندې پوه شو چې زمونږ دغه کړنې دغه زمونږ پالیسي د افغانستان پر خلاف باندې دا صحیح پالیسي نه ده په عوض د دې چې دلته د افغانستان سره بیرته دوی دغه ډیپلوماتیک روابط او اړیکې بیا ورغوي او نږدې شي سره دا نور هم لرې کوي. پاکستان اوس په دې باندې پوه شوی ده چې د پاکستان علماو په دې روسیو کې دا څرګندونې کړي او دا یې تغبیه کړي دي چې په کابل او افغانستان باندې په یو ولایتو باندې دا برید عین لکه په اسلام آباد باندې برید دی. نو دا هم امکان لري چې د دوی ترمنځ دا خبرې شوي وي او دا هم دې ته اماده شوي چې دغه زمینه بیرته مساعده کړي چې د افغانستان جنرال صاحب وبخښه دغه یوازې د ملکي حکومت دریځ ده که نه فوج هم بالاخره دې پایل ته رسېدلی چې باید افغانستان سره اړیکې ښې شي؟ کاملا وګورئ دا زه فکر کوم چې د فوج او دغه ملکي وګړو ترمنځ حتما مفاهمه او تفهیم شوی دی ځکه چې ملکي
کسان چې دي او هغه کوم نهادونه چې دي هغه نشي کولی بدون د پوځ نه دوی یو خبره مو کوي. یعنې د پوځ خبره د پاکستان خپله کورنۍ او بهرنۍ پالیسي ده، ځکه هلته پوځ ډېر قوي دی. اوس په دې وخت کې ځکه چې څو سفرونه د لوی درستیز د پاکستان وکړه امریکا ته، هم هلته د دوی تر شا باندې هلته هم یو غټ یعنې د نړۍ په سطح باندې یو قدرت هلته شته. ولې د دوی ملکي وګړو او نهادونو او د علما د پاکستان خبره هینې د پوځ خبره ده. دوی اوس پوه شو چې که موږ دا موضوعاتو دې ته زیاته لمن وو نو پاکستان ډېر زیات زیان ګوري، ځکه افغانستان دومره زیان نه دی لیدلی. د اقتصادي لحاظه تجارانو ډېر زیات خساره لیدلې ده. پاکستان هلته په داسې یو وخت کې چې پاکستان دلته هغه غلطه پالیسي او دوه مخې پالیسي چې د افغانستان په خلاف لرله او همیشه یې دغسې په دغسې یو وخت کې چې دلته ځینې زموږ محصولاتو د کورني هغه وخت کې دوی چې کله صادرېده داسې لارې بندولې په بانو باندې او دغه د تجارتي مسایل هغه یې په سیاسي باندې مرتبط ورکوله. نو دلته باعث دا شو چې دې پرې افغانستان اسلامي امارت هم په دې باندې پوه شو چې پاکستان دغسې دوه مخی سیاست لري او پرې نه ښوده چې لکه پخوا غوندې چې دوی دغسې دغه مسایل یعنی اقتصادي مسایل سیاست ته یعنی لمن واله. نو دوی دا تصمیم ونیوه دلته چې باید د پاکستان سره خبرې کیږي او که هر مسله کیږي هغه باید ډیره دقیقه او هغه داسې چې یو بنیادي الفصل شي دا موضوع. نو بنان پاکستان اوس په دې باندې پوه شو چې د افغانستان سره بیا اړیکې څنګه رغول کیږي، حتی چېرته دغسې نرمي رامنځته نشي نو پاکستان افغانستان نشي کولی چې د خپله ستونزه حل کړي. وګورئ تاسو چې د افغانستان همدومره وو چې د علماو شورا راوغوښتل شوه او دوی په یو غږ باندې د افغانستان د باندې نه تنه په پاکستان کې منظور دا هم نه و چې د افغانستان د باندې هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي د جهاد په نامه باندې هغوی د افغانستان نه لاړ شي او هلته دوی هلته جګړه وکړي یا د جهاد اعلان وکړي. همداسې هم مکرر فرامین دلته صادر شو او ځینې کسان هم مشکوک کسانو چې هغو ګواښ د دې کچې یا تصمیم یې نیولی و چې دوی د افغانستان د باندې لاړ شي په دغه عنوان باندې هغه زیاتره نیول شوي د افغانستان په محبسونو کې دي. نو کم تعهد چې د افغانستان اسلامي امارت په دوحه کې کړی دی او هره ورځ دا وایي، نه یوازې چې خلیفه صاحب سراج الدین حقاني د کورني چارو وزارت سرپرست هغه دا خبره کړې ده چې مثلا د افغانستان خاورې نه نور هېوادو ته هېڅ ګواښ نه دی، بلکې همیشه هره ورځ یې موږ تاسو اورو موږ تاسو چې په دې کې ډېر بحثونه دي او دا موضوعات ویل کېږي. ولې د دې نه زیات زه فکر نه کوم چې تعهد وي. کورواده مننه. اتاق صاحب پاکستان پر افغان خاوره څو ځلې تیری وکړو او افغانستان اسلامي امارت سره اړیکې خړې پړې شوې او تر دې دمه چې زموږ تجارت هم ورسره وزره سوداګریز هم ورسره بالاخره پاکستان څه لاسته راوړو او آیا اوس چې پاکستان بیرته هڅې کوي تر دې چې اسلامي امارت سره اړیکې بیرته ښې شي، آیا فکر کوئ چې بیرته به اسلامي امارت سره اړیکې ښې شي او پاکستان بالاخره په دې کې څه ګټه وکړه؟ رابطو لومړی د برخه چې پاکستان په هیڅ صورت باندې ګټه نه ده کړې ده، هم په اقتصادي لحاظ باندې ضربه لیدلې ده او هم په سیاسي لحاظ باندې د سیمې هیوادونو سره هغه بې اعتمادي لا ژوره کړله کومه چې له افغانانو سره یې په ترینګلتیا باندې رامنځته کړې وه. دوهمه مهمه نقطه دا ده چې پاکستان د خپل ملت هم له لاسه ورکړ، خپل رژیم هغه ملت چې علما روحانیون یې په سرلاري دي او د هغه تر څنګ یې ټولنیز سیاست او مشکلات چې په پاکستان کې موجود دي لا یې هم عمیق کړل. د پاکستان په وړاندې باندې احتجاجونه او مشکلات را زیات شول. په ټولو خواو کې که څه هم پاکستان په مختلفو برخو کې خپلې ستونزې له ځان سره لري، که په نظامي برخه کې دي، که په اقتصادي لحاظ دي، که په سیاسي او په ټولنیز لحاظ باندې دي، خو له افغانستان سره یې ترینګلتیا لا هم د دوی په مختلفو خواو باندې فشار وارد کړ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د رغولو او اقتصادي راکړو ورکړو د زمینې د مساعدولو لپاره لا اوس هم د متوسطې کچې په سطحه کې د امکان وړ دي او لا هم ډیر شکمن راته ښکارېږي او لا شرطي دي. زه ویلی سم چې مثبت نښې لکه څنګه چې اوس په مخ کې روانې دي د بېلګې په توګه باندې
د علماو رول او د هغه ترڅنګ د حقاني صاحب بیان او ورسره د مثبت هرکلی چې په مهم او غیر رسمي باور جوړولو باندې بحث ترسره سه او دې ته هم غبرګونونه وښودل سول، هم میثاقدار وښود، هم حقاني صاحب وښود، هم مولانا فضل الرحمن په دې برخه کې وښودل سول. خو بیا هم ویلی سم چې دا هڅې په ابتدایي سطحه کې دي، لکه څنګه چې مخکې تاسو له جنرال صاحب سره خبره شریکه کړل او جنرال صاحب دې باندې صراحت درلود چې د پاکستان د ملکی چارو او پرمختګ د نظامی چارو په برخه کې او یا د نظامی واکدارانو په وړاندې باندې زر بدلون موندلی شي، ځکه ټول واک له نظامیانو سره ده. ما د ساقدار خبرې هغه هم یاد دي چې د ویل چې موږ په افغانستان کې دننه له افغانستان سره په مثبت تعامل کې ډیر پرمختګ وکړو، خو موږ د سیستم د پرمختګ اجازه را نه کړله. سیستم نه مراد هماغه نظامی حلقه وه. دویمه نقطه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مسله څنګه چې د فتواو هرکلی کړی یا د هغه پرمختګ چې یا د سپارښتنو چې د افغانستان اسلامي امارت د علماو ته مشوره ورکړله او دا فیصله وسوله چې جنګیالي به بهر ته نه وځي. دا یو رون حقیقت ده چې په دې برخه کې موږ متحد یو. د بشري مرستو لپاره د سرحدي دروازو خلاصول او یا هم د اقتصاد لپاره لارې خلاصول د ما په نظر باندې دا یو بیله موضوع وه. دوی د یو خام فکر له مخې جناب فضلي صاحب قد لنډه اجازه راکړئ، د پاکستان رژیم همیشه د یو خام فکر له مخې له همدغه اقتصاد نه په سیاسي ډګر کې د نه په افغانانو باندې استفاده کوله او په دې وروستي ځل باندې هم چې کله د افغانستان د حاصلاتو د صادراتو په مهال باندې دروازه بنده کړله، دا هغه بندېدنه وه چې د پاکستان له خوا نه د فشار د راوستلو موخه وه، خو دا چې په افغانستان باندې اثر نه درلود، تاثیر نه درلود او بدیل لارې زر تر زر حکومت آماده کړلې په دې برخه کې پرمختګ وسه، نو دغه خام فکر دلته محقق نسه. نو اوس صدمه دوی ته رسیدلې ده ځکه اوس د دوی اړتیاوې ډېرې دي، ځکه چې دوی کمپنۍ د دوی بازارونه. وطاق صاحب، تاسو د دیني علماو د سیاسي ګوندونو یادونه وکړه، که چیرته دغه کشمکش زیاتیږي په کور دننه پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د علماو او د پوځ ترمنځ، څه فکر کوئ چې پاکستان به بالاخره کوم خواته ویوسي؟ دا خو ډیره واضح خبره ده. راوځو دې ته چې دوی دغه موضوع ولې په دغه شکل باندې مخته کړې ده او تر اوسه پورې نتایج کوم دي. په دې کې منفي شکونه ډیر واضح دي، یعنی د ټي ټي پی بریدونه دوی مشروط بللي دي چې که دوام ولري نو دا وضع نشي ښه کېدلی. دویمه مسله دا ده چې سرحدي تجارت لا هم بند ده، نو که دغه بند واوسیږي او بشپړ تجارتي لارې خلاصې نشي نو افغانان تضمین غواړي او قوي تضمین غواړي. په دغه صورت کې پاکستان باندې اعتماد کم ده او د اعتماد ژور کمښت هم دغه سبب ده چې دا مرحله یې نازکه بللې ده. نو په دغه صورت کې چې افغانستان سره تاوتریخوالی زیاتېږي، د پاکستان ملت زیات بود او فاصله رامنځته کوي له خپل نظام سره او دغه ملت په نظر باندې یو بل عمده برخه هم دغه قوي کولی شي چې د پاکستاني رژیم په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډیر جدي حد ته ورسي. کور ودان جنرال صاحب، لکه څنګه چې وطاق صاحب په خپلو خبرو کې د پاکستان کورنۍ مسلې ته اشاره وکړه، څه فکر کوئ چې آیا اوس سیاسي ګوندونه په پاکستان کې دغه واک ترلاسه کړی چې د عاصم منیر د پریکړو په وړاندې ودرېږي او عاصم منیر دې ته پرې نه دی چې له افغانستان سره خپلې اړیکې خړې پړې کړي او په سیمه کې کومه پروژه چې ورکول شوې ده هغه پروژه پلي کړي؟ وګوره، بدون د شک چې په یو هیواد کې هر هیواد هلته سیاسیونو او سیاسي بنسټونو حزاب هلته رول لري. هغه د هغه هیواد د کورنۍ سیاست او پالیسي پورې ارتباط لري چې هغه سیاسیون ته څومره ارزښت ورکوي، څومره هغه سیاسیون هلته رول لري، څومره هغه سازمانونه حزبونه هلته رول لري د حکومت په وړاندې باندې ودرېږي، هلته یو دریځ ولري، یو واحد دریځ ولري. دا امکان لري چې دغه ګوندونه که چېرته یو دریځ خپل کړي او د عاصم منیر او د پوځ دغه غلط سیاست او دغه پروژه چې دوی اخیستې ده د دوی په مقابل کې ودرېږي، ولې دا یووالي ته یو وحدت ته دا اړتیا لري چې دوی قاطعانه دوی د دغه غلطو پالیسیانو په ضد باندې ودرېږي او دوی پرې نه دي چې نه یوازې افغانستان سره دوی دغه روابط د بین لاړ شي بلکې نور سیمې سره هم، یعنی پاکستان په یو ګواښ باندې تبدیل نشي په سیمه کې، لکه دا څنګه چې د دې دغسې
اوس دغسې یو غلطه پالیسي روانه کړې ده. وګورئ تاسو پاکستان همیشه افغانستان ته یعنی هر نظام چې دلته شک په سترګه باندې ورته ګوري. ستاسو په یاد 2 کاله مخکې د افغانستان د پاکستان مخالفین یعنی TTP یو غونډه جوړه شوې ستاسو په یاد په افغانستان کې. بیا د دونه ډېر دا یو غلط تعریف دو واخیسته. یعنی داسې معنا وه چې دغه کوم ډلې ټپلې چې دي په پاکستان کې هغه یعنی د افغانستان دغه مسؤلینو چارواکو د تاثیر لاندې دي. یعنی داسې نه وه. په دې خاطر باندې چې پاکستان زموږ ګاونډیو مشارکات هم لرله، دغه پیشنهاد د دوی د خوا نه و چې زموږ دغه ډلې ټپلې او دغه کوم مخالفین دي د دوی سره خبرې وشي. دوی بیا دا موضوع ډېره نړیواله سطح باندې هم دوی لمنه ورته وویله چې دغه دی ثبوت چې دوی دلته راوست او د دوی دغه نمایندګانو سره دوی خبرې وکړې مثلا. نو پاکستان همیشه غلطه پالیسي لرله او لري. وګورئ پاکستان په دغه اواخرو کې نه یوازې چې د دوی افغانستان او د پولساتو ترمنځ دغه جګړه روانه، په عین وخت کې که ستاسو په یاد تقریبا یو 4 ونې کم زیات ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې پاکستان غواړي چې افغانستان سره بشري مرستې وکړي. یعنی دا تورخم دا دروازې بیرته خلاص کړي. یعنی کم بریدونه چې دوی کړي وو په خوست کې، په پکتیا کې، په مثلا په هماغه اواخرو کې په کونړ ولایت کې مرګ ژوبلې لرله، ملکي خلک په نښه شو. نو هغه یعنی هغه کومه سابق یعنی دوی چې هر وخت غواړي برید کوي، هر وخت غواړي دوی دروازې دوی تړي، هر وخت غواړي چې دوی دروازې دوی په زړه دغه ترانزیت خلاصوي. یعنی دوی داسې فکر وکړي چې زه موضوعات به پخوا غوندې عادي شکل ولې نه. کم دریځ چې د افغانستان اسلامي امارت دا دریځ خپل که دا یو ملي حرکتو چې دا یعنی د افغانستان ټولو خلکو لخوا دا استقبال شو او دغسې کلک دریځ اوسه پورې په دغه تقریبا په د 46 کلو کې دغسې یو دریځ نه و خپل شوی. کوربدن اوتاک صاحب لکه څنګه چې جنرال صاحب هم اشاره وکړه، څه فکر کوئ چې لومړی ځل ده چې د پاکستان خلک، سیاسي ګوندونه، علما له پاو سره ژبه بدله ده؟ آیا سیاسي ګوندونه، خلک او د پاکستان علما بالاخره دې فکر ته رسېدلی دي چې له افغانستان سره جګړه د دوی په ګټه نه ده او دغه یو بهرنۍ پروژه ده چې پاکستان غواړي په افغانستان او په سیمې وتپي؟ یقینا تاسو له یاده مه باسئ جناب فضلي صاحب چې د پاکستان ملت او د پاکستان سیاسیون په دغه 4 لسیزو کې د پاکستان رژیم سره په جدوجهد کې دي. له همدې امله چې دوی دغه پالیسیانې د افغانستان په وړاندې باندې کارنده نه دي، یعنی موثرې نه دي، مثبتې نه دي، د بل چا په نیابت باندې دي، د پروژې په چوکاټ کې په مخ باندې ځي. او دا یو رون حقیقت له ایوب خان نه رانیولې بیا تر دې آصف منیر پورې هر یو جنرالي قدرت او طاقت چې په یا نظامی قدرت او طاقت په پاکستان کې متمرکز شوی او یا مستحکم شوی د بل چا په اشاره باندې شوی. د ایوب خان هم له امریکایانو سره قراردادونه درلودل، نواز شریف هم د افغانستان په سر باندې 3 میلیارډ ډالرو د اشغال ملاتړي وکړل، ضیاء الحق هم د روسانو په مقابل باندې د امریکایانو کومکونه راټول کړل او د افغانستان خاورې سره کې د خپل هدف لپاره استفاده کوله. او د جنرال منیر هم یو واری بیا چې په سیمه کې د امریکایانو منافع له خطر سره مخامخ کیږي، واری بیا د ټول عمر لپاره یو لوی قدرت د تمنسوبي او د دې په وړاندې باندې ملت په صراحت باندې فضلي صاحب احتجاج خوده دا یو ناروا کړنه ده. په تمام معنا باندې دوی دغه دیموکراتیک عمل نسو بللی او نه یې د ولس په خوا منلی. کوربدن جناب صاحب که په لنډو ټکو جواب راکړئ، د خپرونې وخت کم ده، د سیمې دپاره څه پکار دي؟ ځکه که د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اور بلیږي او بالاخره آصف منیر چې له امریکا نه کومه پروژه اخیستلې دغه اور بلیږي، یوازې افغانستان پکې نه سوځي، سیمه به هم پکې سوځي. د سیمې دپاره څه کول پکار دي تر څو بالاخره څه باید وشي چې دغه کومه پروژه چې دغه شنډه شي؟ د سیمې هیوادو لپاره دا پکار ده چې دوی یو واحد او یو دریځ ولري او یو هجما سره ولري. پرې نه دي پاکستان چې په دغه تقریبا 15 لسیزو کې دلته دا کومه ستونزه چې په سیمه کې راپېښه شوې د پاکستان خاوره نه ده. د پاکستان دغه غلطه پالیسي او غلط سیاست دوه ګونې او دغه سیاست چې غوره کړی نه یوازې افغانستان پاک له باندې
نو دا یو ګواښ دی په راتلونکي کې که چیرته د دې مخه ونه نیول شي او دغه سیمه ییزه اجماع رامنځته نه شي نو کیدای شي د دغه جګړې لمن او د دغه اور لمن نورو هیوادو ته هم لاړه شي او نوره سیمه هم ناامنه او بې ثباته شي. کور ودان عزتمن شي چې په خپرونه کې موږ سره ګډون وکړله. کور مو ودان. درنو لیدونکو له تاسو څخه هم مننه. د دې ونده چې دا خپرونه د ملي او ملي نیوز په خواله رسنیو هم کتلی شي. تر بیا هم په لوی او بخښونکي رب سپارم. ښه وخت، ښې چارې. اوس د وطن د جوړولو وخت راغلی دی، شکر دی جنګ له کلي تللی دی.